د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ لوټانو نومي کلي کې د یو بهر میشتي افغان په مالي ملاتړ د څه باندې 2 میلیونه افغانیو په لګښت د یو بې سرپناه ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دا د فامیل له خوا نه فنډ کیږي. بعضې مکتبونه زه خپله جوړوم. دا د موږ د ماما له خوا نه انجینیر بصیر روین خپل د مور لکه صدقه جاریه په شکل هغې دپاره جوړ کړی. د یاد ښوونځي زده کوونکي چې د سرپناه له ستونزو سره مخ وو، اوس یې د همدې ودانۍ پر جوړېدو ستونزې راکمې شوې. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ دغه یو مکتب تعمیر تکمیل شو او عملاً پکې زمونږ د ولس بچي خپل درسي بهیر مخ ته وړي. په ورته مهال دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت او نورو پانګوالو په دې ولایت کې د دا شان نورو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي. وایي اولادونه به یې اوړي کې د سره لمر او ژمي کې د زیاتې یخنۍ له وجې ښوونځي ته نه تلل. د مکتب د جوړېدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې هوار میدان باندې کېناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی داسې موسم راغلی دی چې ماشومان سهار راغلي دي او 1 ساعت درس یې اخیستی دی، د 1 ساعت نه وروسته باد راغلی دی، باران راغلی دی او هغه ټوله ورځ یې په کور کې تېره کړې ده. د ښوونځي زده کوونکي که څه هم دغه ښوونځي د ودانۍ پر جوړېدو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې افغان سوداګر او سرپرست حکومت دی په دې ولایت کې د نورو بې سرپناه ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې او لازم امکانات برابر کړي. مخکې چې به یخني وه موږ به کور ته تلو، درسونه به رانه پاتې وو چې ګرمي وه بیا به هم تلو، او اوس چې دا مکتب جوړ شوی موږ ډېر خوشحاله درسونه وه ښه ښایسته وو. تجاران سرمایدان په کومو سیمو کې چې مکتبونه نشته هغې کې دې مکتبونه جوړ کړي. د کونړ معرف ریاست زیاتوي هغه لرې پرتې سیمې چې په تېرو څو کلونو کې پکې د نامنۍ له وجې د ډېرو سیمو زده کوونکي له زده کړو لرې وو، اوس یې یاده ستونزه تر 1 حده کمه کړې او په دې برخه کې لا هم هڅې ګړندۍ دي.